بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن وایو چې څنګه کولی شو چې موږ د امریکا کې نه بهر اوسېږو، موږ هلته LLC کمپنۍ جوړه کړو. او څوک چې په امریکا کې اوسېږي هغوی دپاره هغوی کولی شي کورپوریشن LLC هملته جوړه شي. دا لیسنس درس هغه د چا لپاره دی څوک چې د امریکې نه بهر دي. نو د how to get a non-USA residence LLC limited liability company څنګه جوړولی شو چې موږ غواړو چې څه شی پکې وکړو. هولسیل وکړو، ډراپ شپینګ وکړو. نو یا که چېرته موږ اکاونټ داسې ولرو، اکثر اکاونټونو کې زموږ بعضې آنلاین پیمنټونه لکه پیپال نه وي الاؤډ. نو که دا موږ چېرته LLC ولرو دا بیا الاؤ دي. په امریکا کې موږ کولی شو سیټ لینک دلته شته، فایل سیو دی، د LLC لینک دی. په دې باندې موږ کلیک کوو یا په ګوګل کې دا ټایپ کړئ، داسې به دا سایټ خلاص شي. نو فارم LLC چې کله موږ کوو ډېر اسانه دی. الټري هغه سټیپس کوېشن یې لږ زیات دی، دا ډېر ایزي دی. خو هغه چیپ دا لږ قیمته دی، خو ارزان بیه شته دي. په تېر ویډیو کې ما ورته هم ویلي چې موږ سره 500 نه زیات سټیټونه دي، ایالتونه دي په امریکې کې. خو نیو میکسیکو، ډیلیویر او وومینګ چې ارزانه دي، په دې کې تاسې کولی شئ چې آنلاین وومینګ ښه دی. ډیلیویر ځکه ښه دی چې هلته ریسیل سرټیفیکیټ بیا $1.5 په تاسو باندې راځي، چې هغه کله تاسې راجستر کوئ شئ دې پسې به هغې ویډیو ریسیل سرټیفیکیټ تاسې ته زه دې ځای نه کار کوم چې هغه څه شی دی، څنګه کار کوي. خو په همدغې یو سایټ کې mycorporation.com کې مخته ځي. موږ راځو LLC ته. تاسې چې کله هولسیل کوئ یا څه کوئ، TN نمبر درنه غواړي یا تاسې ته ټکس نمبر دې راکړه، ته خو مجبور یې چې کمپنۍ لرې. خو درې انټیټیانې تاسې ته ډېرې ضرور دي چې غواړي هولسیل یا بل ځای چې تاسې سره بېدامي شي. EN نمبر یې در سره چې امپلای آیډنټیفایر نمبرز یا آیډنټیفیکیشن نمبرز چې دی دا یو ورقه یا کې نمبر دا در سره وي. دوم آرټیکلز غواړي، آرټیکلز اف کمپني. دا آرټیکلز هغه ډاکومنټس د کمپنۍ چې د دې په مشخص شوي څه شی کوي دا کمپنۍ، څه کار دی، لکه یو کاغذونه ورسره وي. او ریسیل سرټیفیکیټ به در سره وي. که چېرته تا سره ریسیل سرټیفیکیټ نه وي نو تا ته برینډونه مال در نه کړي، بیا ته یې نه شې خرڅولی. نو که ته تر هغې وخت پورې غواړې چې په امریکې کې هولسیل نه مخکې هولسیل مه شروع کوه، ته اول خیر دی په خپل اکاونټ کې FBA کوه. نو بیا چې دا کمپنۍ مخکې زر کېدله، اوس تقریبا 45 50 30 2 میاشتې نه هم کله ډېر وخت اخلي چې تاسې ته دا راجستر کېږي. آنلاین تاسې سره وخت په وخت رابطه کېږي، درته ایمیل کېږي چې دا ډاکومنټس نه غواړي، ډاکومنټس به ورته سبمیټ کوئ. خو تاسې چې کله کمپنۍ جوړوئ کوشش وکړئ چې دلته چې کوم شیان انټر کوئ ډېر دقیق اوسئ، ټریپل چک کوئ، ډبل چک کوئ، نو چې تاسې ته اسانه یعنې بیا غلطي ونه کړي. چېرته کوم شی غلط ورکړی یا نوم یا بل بیا تاسې ته بیا دا وخت اخلي، وخت مصرفېږي. نو دې کې ډېر باید تاسې اکټیو اوسئ او په دې باندې باید تاسې وپوهېږئ چې کله هم جوړوله نو اکوراسي دقت په نظر کې ونیسئ، ډېر چکینګ کوئ چې وخت هم بیا مصرفېږي. نو خدای وکړي چې په دې باندې پوه شوي یاستئ چې LLC یا موږ چې ورته وایي نن ریزیډنس LLC د USA دپاره دا بهرنه میشتو دپاره دی چې هغه د دنیا په کوم ملک کې اوسېږي. مهمه نه ده چې په کوم ملک کې اوسېږي، نو هغه په امریکې کې تجارت کولی شي که چېرته LLC ولري. مختلف دي، په هر ایالت د دې فیس مختلف دی. د 500 $300 د $1.5 نه لاندې راځه $2,000 هم بعضې اخلي. بیا ریسیل سرټیفیکیټ جدا پیسې دي. دلته تاسې کولی شئ چې یو ایالت انتخاب کړئ چې کوم ایالت کې تاسې خپله الاسکا ده، اریزونا ده، کالیفورنیا ده، همداسې کوم ځای کې دي چې کوم ځای کې غواړئ تاسې جوړ کړئ. نیو میکسیکو کې هم فیس کم دی.
سيجورم next step. sorry دلته راځم ورته وایم I am non residence. خو دلته سپیس کاري مطلب فیس دی 930 ډالر د دې دی د نیو میکسیکو. proceed no thanks. کارای شي د ډیلیور وګوره Washington for who? For at least one other person who company with the CN yen. Owner are not USA person company. USA کې نه دي. صحیح ده. Basic package, premier, recommended package, recommended basic package څومره؟ 930 ډالر. دا کوم ځای کې وو؟ واشنګټن. که دلته زه recommended package 1003 ډالر. Texas non-residence recommended package 1032 ډالر. دا فیسونه دي چې تاسې اول کې درنه دومره فیس اخلي بیا کال په کال درنه 50 ډالر اخلي. اوس راځم وومین ته recommended next step. هلته به تاسې چې دلته کله انتخابوئ په دې ځای کې ونه نن یو اس ای پرسن زه کمپني یاستو نن یو اس ای کې یاستو بیرون بهر. next دلته کوم شیان چې دي دا ټول درته ذکر کړي دي. دا قیمتونه هم درته ویلي چې کوم ماسټ دي هغه وخت نه سلیکټ دي چې ماسټ نه دي هغه تاسې نه سلیکټ کوئ ضرور نه دي. باید شیان چې فري درکړي 250 دې باندې به نیکسټ کې ایزي دی ډېر ایزي دا جوړېږي چې نیکسټ چې کوو دې صفحې ته راځي I will use my own address یا my USA office address my own address خپل اډرس کې یو سی کوم اډرس ورکړئ چې فارمل کې اوسي کې دغه ځای اډرس ورکړئ. فرست نیم نوم به دې ډېر دقیق وي. ایمیل اډرس confirm email address phone number 46466 okay SMS you yes sir. سکایپ آپشنل دی چې ورکوي نه ورکوي دا اډرس دی چې کوم ځای کې اوسېږي هغه اډرس به دې ورکړي ډېر دقیق. ایمیل اډرس د هغې سره کنفرم نه دی هغه اډرس به ورکړي. دواړه دقیق شوه یو بلو دا ایمیل اډرس خو پروفیشنل ایمیل اډرس خو دا اډرس دې ټول مکمل ورکړو بیا به څه وکړي نیکسټ. ډېر دقیق وي دې کې چیکینګ کوي. دلته راځي دلته نومونه کولی شي ورکړي چې زه وایم چې یو صافی LLC یو دې داسې په دې LLC که چېرته احیانا یو راجستر وي نو تا خو بیا بل دی چې پرې فرق شوی دی بل دی بل مثلا کریم یعنې اول دې کوم نوم خوښ دی په کوم نوم یې غواړئ دویم LLC درېیمه که مثلا په دې صافي دې باندې LLC جوړه شي دا وخت نه چا راجستر کړي نو بیا دې ته به ورځي بیا که دا هم چا راجستر کړي ضرور درېیم خو به دا درې پریفرنس ستا لپاره دي چې درې الټرنیټیو نیم دي چې ته کولی شې انتخاب یې کړې. corporate from contact information UC address یا international address دی اډرس دا اډرس به ورکړې پوره چې په کوم ځای کې ته اوسېږې د هغې ځای اډرس به ورکړې. LLC ټایپ دا managers of managerial صحیح دی 1 non USA person عبدال صبور دانشمند select country citizenship country دا هغه نه دی ضرور نه دی. description of business چې شی کوي بزنس کې لکه business and
online retail and wholesale. دا داسې هم لیکلی شم چې retail online business بیا کلمه ورته ولیکل چې لیکي شي زر تشریح شي retail online business corporation next دلته دې ته کولی شي ته پاسورډ ورکړې ډېر دقیق چې هغه پاسورډ چې تا ته په یاد وي نوټ کې که څه لیکي هم کولی شي next پاسورډ لکه چې ما نوم پوره کړی ښه دا اډرس هم ضرور دی افغانستان سټیزنشپ لري یا که انټرنیشنل اډرس افغانستان our country email دا شان دقیق شو پاسورډ غواړي چې سیو کړي نو تھینکس یا ورته سیو کړه ټول وګوره دومره اکاونټ پیسې به پیپال کې ورته تحویل کړي دومره شي مکمل دې حالت کې انټرنیشنل شپینګ ریګولر میل او هر څه سره اته سوه دومره ډالر دي په پیپال یې ورته اسټرینیان یا ویزا کارډ باندې کوم ورته پیمنټ کوي نو هغه شیان به مکمل کړي که د ریډیم کوډ لري چې هغه تخفیف کوډ دی هغه غواړي نشته بیا چې نه وي پرې مې ورکوه هغه ضرور نه دی نو بیا به څه ورته ووایي پیمنټ به ورته وکړي په یوه باندې چې کله دې پیمنټ وکړو نو تا ته ایمیل کېږي بیا یو سایټ دی هلته درته ویډیوګانې ښیي چې دا و هغه نو دا و د هغه چا دپاره چې بهر دی ځان ته غواړي ایلسي جوړه کړي چې کله تاسو ته دا بیا راغی نو دې نه بس هولسیلرانو ډراپ شپینګ لاس په مزه دی لکه اسناد چې لري چې هر شی اخلي خرڅوئ مشکل به نه وي داسې یوه LLC نان رزیډنس LLC چې غواړي جوړه کړي نو پیمنټ وکړئ زه به ځکه پیمنټ نه کوم چې ما پیمنټ الریډي کړی ما اخیستی نو دغه ځای مې نور خلاص شو بیا سبمټ کېږي چیک آوټ شو د دې سایټ ته به ځئ دې سایټ لینک هم دا دی دا لینک دې ځان لیکلی شي په URL کې چې ولیکئ یا همدغه ما USA corporation.com باندې کلیک کړئ ګوګل کې هم راځي او زه دا فایل هم شم ډېره مننه